دوستانو السلام علیکم، سهار په خیر. نو زه تقریبا 6:30 بجې دي، شیان ټولومه. د خیر حرکت به وکړم، سهار وختي حرکت وشي ښه دی. هوا لږ یخه ده، چاپېریال خاموش دی او د سفر هغه خاص احساس بیا راته شروع کېږي. خیمه ټولوم، خپل ټول سامان بیرته موټرسایکل ته انتقالوم، حرکت ته آمادګي کوم. خو دلته یو کوچنی مشکل پیدا کېږي. زه نسم وتلی ځکه چې د شپې ناوخته داخل سوی یم کمپ ته، نو مې بوکینګ کړی نه دی او نه مې د کمپ پیسې ورکړي دي. نو اوس مجبور یم چې انتظار وباسم ځکه د کمپ مسؤل ناوخته راځي او دا انتظار د سفر تر ټولو اوږده لحظه جوړوي. اوس به زه مستقیما د کمپ دفتر ته ورسم. دوستانو برای تاسو شاهدان واست چې زه ناوخته راورسېدم، نو د کمپ مسؤل نه و، دوی اوس راله. زه سهار وختي راویښ سوی یم خو دوی ناوخته راله. بیا هم په هر صورت زه به حساب ورسره تصفیه کړم، نو خپل سفر ته به ادامه ورکړم. دوستانو برای عجیبه پیښ راسره اوس، برای هغه ځای کې چې مې پټرول پمپ کې مې تیل راچول چې را رئیس ولم، کیمره په هغه ځای کې راسلبېدلې ده، راسه ورکه سوله. نو هغه انستا ایکس 3 کیمره وه، هغه دا ښه کیمره وه، د هغه سره ډېر وسام ومه. هغه کیمره کې مې ریکارډینګ هم کړی و، میموري کارډ هم پکې کې و، راسه ورکه سوله. دا یې بله پیښه. نو دغسې کیسې پیښېږي بعضې وخت. نو بلا به ګرد عمر باید سړی احتیاط وکړي، خپل شیانو ته پام وي. نه زما اول ځل دی چې زه داسې ډېرې سفر ته ځم. نو پرون مې نیکي طبیعت سره خراب شو چې دا ټایر چې پنچر شو، په دغه بس کار سره خراب شو. نو اوس دا روان یم د میډیا مارک ته، مجبور یم چې بله کیمره واخلم، ولې بې له کیمرې زما کار نه کېږي، ما کار د کیمرې سره دی. نو کار خراب شو، بله به ګورو چې څنګه کېږي اوس. نو ځمه میډیا مارک ته ګورم چې څنګه کېږي. خدای په امان در بیا پورې. دوستانو د کمپ حساب مې تصفیه کړي، 15 شیرې وسولې. اوس به بیرته آمادګي ونیسم او مستقیما به د ښار په لور روان سم. نو لومړی هدف مې میډیا مارک دی، ځکه کوچنۍ کیمره مې ورکه سوې ده او باید نوې واخلم. او دویم هدف مې د ټایر تبدیلېده دي، ځکه تاسې شاهدان واست چې ټایر د کاره وتلی دی. یو څه بېقرار یم ځکه وخت ډېر راته مهم دی، باید پر وخت حرکت وکړم د ډنمارک په لور. دوستانو دا یې تاسې وینئ د ښار په لور روان یم. د سهار 8 بجې دي، باران هم دی، هامبورګ کې بارانونه ډېر وي. زه باید یو څه په احتیاط ډرایو وکړم، ځکه خو یو د موټرسایکل ټایر هم خراب دی او بل سړک هم لوند دی. نو چې هر څه په احتیاط ډرایو وکړم ډېر به ښه وي. دوستانو سهار دی، 8 بجې دي، خلک کارو ته روان دي. د ښار منځ ته داخلېږم، بیروبار ډېرېږي، ټرافیک ډېرېږي. نو در خپل هدفه چې ځان رسومه شاید وخت ډېر ونیسي.
Entschuldigung. Ich habe eine Frage. دوستانو په میډیا مارک پسې وګرځېدم د جی پی ایس د لارې مې پیدا نه کوي نو د دغه ځوانه څه مې د مرستې غوښتنه وکړه نو د ماته مشخص او دقیق ادرس د میډیا مارک ته راکړي دوستانو تاسو به وایئ چې د جی پی ایس د لارې دې څنګه ادرس پیدا نه کړي بعضې وخت جی پی ایس دقیق ادرس نه ورکوي نو سړی یو څه سرګردانه کړي بل هامبورګ کې زه دونې بلد نه یم زه بعضې وخت راسم مستقیما ادرس ورکړم هغه ادرس ته ولاړ شم نو داسې نه یم ګرځېدلی چې کوڅه په کوڅه بلد نه یم په هامبورګ کې نو کوره د دې سړي ودان ماته ادرس راکړي نو اوس دا د میډیا مارک په لور روانېږم تر څو هغه کیمره چې مې ورکه کړې ده هغه همالته رانیسم بالاخره دوستانو دا د میډیا مارک مې پیدا کړي دی په خپله د ټرین سټیشن سره وصل دی نو په دغه یعنې کې سرګردانه کړم که چیرې ما د ټرین سټیشن ادرس ورکړی وای نو ما ژر پیدا کوي نو دغه پارکینګ دی د میډیا مارک وختي هم دی خو ما چې پوښتنه وکړه هغه مخکې ځوان هم راته وویل میډیا مارک ناوخته خلاصیږي خو زه به وګورم که چیرې خلاص و ښه کنې نو وربسم هغه د ټایر موضوع به الو فصل کړم
بل اپډیټ دی اپډیټ دا دی چې ټایر خو نو پنچر سو ټایر رات پیدا کړی دی د ډیر مزل تاب نه لري نو باید ټایر ورلیش کړم ځکه چې ډیره لاره ده اوږده لاره ده مشکل راته یو ولې سارې له هوا کمه کړې وه نو دا په دې معنا ده چې مثال دی پنچر دا پنچر بالا کار نه کوي نو غواړم چې مثال ټایر ورلیش کړم ټایر بل واچوم اوس تقریبا دا دي څه کم 8:30 بجې دي کیمرې ته هم ورغلم چې کیمره واخلم هغه د میډیا مارک بند نو میډیا مارک چې خلاص بیا به ولاړ شم کیمره به واخلم نو ټایر Der Interreifen, ja. Den habe ich nicht. Das ist ein Metzler. Ne, ich brauche andere Reifen, nicht gleiche Reifen. Was heißt das? Das ist Michelin. Michelin, welche? Ja, der 50-50. 50-50? Ja. 50% Offroad. Einen Satz habe ich hier noch 50-50, den habe ich aber reserviert. Okay, Der steht hier, der ist für jemanden aus Süddeutschland. okay. Kommt am 29.07., also nächste Woche. Ich habe noch 50-50 das. Okay. Ich habe 50-50 Das ist Michelin? Nein. Michelin ist das der letzte und einzige Satz von Michelin. Okay. Ich habe sonst in 50-50 nur noch sowas und sowas. Ich will dir ein bisschen erklären meine Probleme. Ja. Ich habe ein Ticket gebucht nach Norwegen. Nach Norwegen? Ja. Okay. Nordkap oder? Morgen um 12 Uhr. Ich Ja. habe Ferie. Ja. Und jetzt Reifen ist so. Und Dann machen wir hier dies hier drauf. Ist besser bei Nässe. Ist gleiches Profil, aber besser bei Nässe. Wenn nass ist, hier, so ein Wetter. Ja. Ist besser. Bridgestone, AX41. Das ist Bridgestone. Das ist Bridgestone. Top-Reifen. Top-Reifen. Top. Absolut. Und besser? Weil sie hat Erfahrung. Ich keine Ahnung. Besser bei Nässe. Okay. Wenn es nass ist. Oh ja. Dieser ist im Gelände gut. Okay. Der ist auch im Gelände gut, aber der ist bei, wenn es nass ist. Wie viel kostet das? Guck ich. دی وای بریجستون ستا میشلین نسته دغه د بل چا د پاره ریزرویرینګ کړی دی بل چا ته ورکوي او دغه لاندې چې دی وای دغه ټایرونه چې دی دا رقم حساب دی So, nur ich brauche den Interreifen, ja? Nur den Hinterreifen? Ja, Interreifen. Aber dann willst du vorne Straßenreifen und hinten... Das geht nicht? Nein, das kannst du nicht fahren. Okay. Hast du hinten richtig Haftung, Ja. Offroad Ja, und ja. vorne... Okay. Das geht nicht. Okay. Umgekehrt. Okay. Moin. Subi. Danke. Okay. Umgekehrt. Also vorne den Reifen. Vorne. Haftung. Vorne. Ja, ja. Offroad. Okay. Das wäre okay. Okay. Und hinten Straßenreifen. Okay, Aber das- hinten, Okay. wichtig ist vorne Offroad. Okay. Führung Okay. Ja. bei schlechter Straße. Schlechte bei Straße. Schotter und Ja. so weiter. Okay. Okay. وای دغه دی دا خو چې دی 50% د آف روډ د پاره دی 50% د سړک د پاره دی آف روډ یعنی خامه نو زما موټرسایکل هغه چې د فاخر ور سړک ټایرونه یې نو خبره دلته داسې ده چې دی وایي که چیرې ته وایي د شا ټایر واچې او د مخ ټایر وانه چې بیا تا ته مشکل جوړوي نو داسې خبره ده نو باید دا دواړه باید حل شي 411. 411. Alles. Alles. Vorne, hinten, Reifenmontage, Montage. Auswuchten Okay. und
Aus- und einbauen. Okay. Vorne und hinten. Alles, komplett. Okay. Ne? 411. 11. Okay. 1-1. Ja, okay, das ich brauche, weil jetzt ich habe keine Zeit. Ja, dann nicht. Ja, Dann kommst du auf den Rückweg wieder. okay. Alles Gute. Nu ورسم دی به وسه دا کوم دا دې خو را خلاص کیته نو څه دې ګوري دا څه دې راوي خلاص Willst du noch filmen? Willst du noch filmen? یا دا د شاټر اوای ویسله اوس د ویلڅ ټیر اباسي نو اوس فلحال د شاټر لشي بیا نو وروسته د مخ ټیر نو دی هم کوشش کوي چې ژر ژر کار خلاص کړي ځکه ما وختي دی پوه کې زه وخت لږ لرم زه باید ژر حرکت وکړم نو دی خپل ته په تلاش کې چې دا ټیرونه ژر ژر حالش کړي د ده بیا دا ښه و چې دا ټیرونه تیاره ماده پراته وه اوس به وګورو نو چې څنګه کېږي مصارف ډېرېږي سفر لرې دی نو وایي چې پلان کې دروازې به غټې ږدي او زړه م خو نه هغه دې غټ زړه غواړي د ټیر هوا یې وایستله دی ولاړې په نورو ټیرو پسې اوس نور ټیرونه راوړي هغه راچي دا خو همداسې خطرناکه موټرسایکل دی ټیرونه یې لږ چور واچو دا چیش دی آیبوسا دی هونډا آیبوسا دی ښه موټرسایکل دی بد نه هونډا آیبوسا شاید مې د موټرسایکل هغه دلته کښېښول دا ګرده ول دا ایسته کړه 3 بکسونه دي یو هم هغه بسته ده شاید مې په دې خاطر دلته کښېښول چې موټرسایکل دروند نو دی ول نه کېږي ول دا ځینې ایسته کړه مال سمه ده ټیټي هغه بریجسټون مو واچوله بریجسټون ټایرونه میزان یې م کړي بیلانس یې ور وکړي او نه ښه خوفناکه سو Schöner, ja? Der Name ist Hagemann. John. John? Du weißt, John Wayne? Ja, ja, John Wayne, ja. John Ja. Hagemann. Da oben steht's dran. Oh. Hagemann. John Hagemann. So, نن مې د جان هاګمن څخه د موټرسایکل لپاره دواړه ټیرونه ور واچولې مننه Vielen Dank, ich habe gesagt, in meiner Sprache, er hat gut gearbeitet und gute Reifen gegeben mir mit gutem Preis. Und vor allen Dingen sofort und Reifen sofort ist am Lager. Am Lager, ja. Verstehst du? Vielen, vielen Dank. Heute kriegst du ja nicht mehr sofort. Geh mal irgendwo hin und sag sofort. Ja, das ist sehr wichtig. Vielen Dank. Gerne, ciao. Ciao. دوستانو د ټیر کار خلاصو د جان هیګمن څخه مې ټیرونه رانیوله نو اوس دا د موټرسایکل ټانکي مې هم فل کړه نو مخته سفر ته ادامه ورکومه ستاسو د دعاو په هیله چې په دعاو کې مې هیر نه کړي او زما چینل د سره سبسکرایب کړي که مو سبسکرایب کړی نه وي ویډیو یې د سره لایک کړي او د نورو دوستانو سره حتمي شیر کړي دوستانو زما دوام پړاو د سفر د هامبورګ څخه شروع کیږي تاسو ولیدله چې د ټایر موضوع وه بیا د کیمرې موضوع وه کیمره خو مې پیدا نه کړه ځکه چې د میډیا مارک سټاک کې د دوی سره نه وه بل برانچ ته یې ولاړم هلته هم نه وه نو هغه خو په هر صورت یا به په ډنمارک کې یا به په ناروې کې کیمره رانیسم خو ښه سو دا د ټایر موضوع هر سوله دواړه ټایرونه مې الش کړله 411 ایرو سولې نو د هغه داسې چې مې کار خلاص کړي نو بیا پټرول پمپ ته ولاړم
د موټرسایکل ټانکۍ مې ور ډکه کړله. نو دغه دی اوس دوستانو د کیل ښار په طرف باندې روان یم، یعنې د هامبورګ څخه د کیل ښار په طرف. کیل ښار یو بندري ښار دی چې د سمندر سره مستقیما وصل دی، اگر چې هامبورګ هم وصل دی، خو زه د کیل ښار څخه باید موټرسایکل فیري ته پورته کړم او ګوټ ته، د هغه دی څه د ناروې په طرف باندې. دوستانو د کیل ښار د هامبورګ څخه 1 ساعت لرې دی، نو 96 کیلومتره کېږي د هامبورګ څخه تر کیل ښاره پورې. نو هلته یو بندرګاه ده د کښتیانو چې د هغه دی څه کولی شم څه د ډنمارک په لور باندې خپل موټرسایکل او زه کښتۍ کې سفر وکړو. دوستانو څنګه مو خوښه ده چې په ګډه یو میوزیک در سره واورو؟ تاسو به هم خوند پر واخلئ او زه هم. دا میوزیک ما خپله جوړ کړی دی، خپله مې کمپوز کړی دی، د ای آی په ذریعه باندې دا میوزیک جوړ شوی دی چې ټوله موسیقي آلات هندي، عربي او افغاني پکې استعمال شوي دي، کار ځینې اخیستل شوی دی. نو پر دې مې زیات ډېر ایستلی دی. دوستانو د میوزیک تر اخره پورې را سره مل اوسئ. د هغه نه وروسته به زما د سفر دوامه لړۍ د ویډیو درېیمه برخه همدلته خاتمه عمومي. تر بلې برخې پورې مو پر الله سپارم. د خدای په امان. دا یې تاسې او دا یې د میوزیک.
دوستانو په دې هیله چې په راتلونکي کې هم همدغسې راسره مل واوسیږئ او زه به تاسو ته ډېر ښایسته ویډیوګانې د ناروې د تاسو ته د همدغه چینل د لارې درته خپرې کړمه. زما د سفر دوهمه لړۍ د ویډیو درېیمه برخه همدلته پای ته رسیږي. الله مو مل شه.